بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمندو لیدونکو او اوریدونکو او ګرانو هیوادوالو سلامونه او احترامات مې ومنئ. نن 30 د جون کال 2016 چې د سه شنبه ورځ سره سمون خو ستاسو خدمت کې حاضر یم. د نن ورځې موضوعات نړیوال دي. د ایران او د امریکا په سویس کې ناسته په دې باندې یو تبصره لرو چې آغاز خو شروع خنوه مګر اختتام د ایران په ګټه و. همدارنګه د انګلستان د صدر اعظم د بدلون په متعلق چې ما تاسو ته میاشت مخکې اطلاع درکړې و چې دلته کېدای شي دا صدر اعظم لري شي او نوی صدر اعظم راشي. په دې متعلق باندې قانون د انګلستان څه رقم ته دی، دا به څه رقم نوی صدر اعظم راځي، دا صدر اعظم به کله د قدرت نه لرې کېږي ځکه استعفا خو یې ورکړله او پادشاه ته هم خپل هغه د استعفا لیک یې وسپاره. په همدې حال کې نن چې تاسو دا برنامه ګورئ د ایران رئیس جمهور مسعود پزشکیان پاکستان ته راځي. د دې راتګ نه هدف څه دی او پروګرام څه دی، او د ایران متعلق چې د امریکای وزارت د اقتصاد کوم مکتوب صادر کړی دی چې هغې نه هغه قیودات تحریمات یې ترې نه لرې کړي دي او اجازه یې د پټرول لیده ورکړې. په دې ټولو موضوعاتو باندې د تاسو سره به نن په دې بحث کوو او په دې باندې به رڼا اچو. څرنګه چې پرون هم په برنامه کې موږ په دې بحث کړی و چې په سویس کې د امریکا او د ایران ترمنځ ناسته کې هلته په ناببره توګه باندې مخکې دې نه چې برنامه شروع شي د ډونالډ ټرمپ یو ټویټ راغی او ایران ته یې ګواښ وکړ او د دې ګواښ په نتیجه کې ایران دا تصمیم ونیوه چې د ناسته کې به نه کینی. خو بیا د ټولو منډې رامنډې شروع شولې او بالاخره دا موضوع یو نتیجې ته ورسېدله. د دې جریان داسې دی چې ویل کېږي کله چې د ډونالډ ټرمپ دا خبر دوی ته راورسېده نو سید عباس رخشي وزیر د بهرنیو چارو وزیر د ایران کله چې د هغه د ناستې اتاق ته ورننوته چې هلته کنفرانس کېده نو ټول ورته منتظر او د شهباز شریف سره مصافحه وکړه، ستړیموشي وکړله. جی ډي وینس هملته ولاړو او د لرې نه کتلې چې د پاکستان او د ایران ډېر صمیمانه یو بل ستړیموشي وکړه. هر څه نشي خو اسلامي نړۍ ده، اسلامي ملکونه دي، هغه فردي ارتباطاتو دا خو تاثیر لري. نو په عین حال کې په دې ستړیموشي کې دغه سید عباس رخچي یو څه د شهباز شریف په غوږ کې وویلې او پس له هغې نه داسې ودرېده. د دغې سره یې لاس ورنکړه د عاصم منیر سره چې غوښته شهباز شریف چې عاصم منیر ته دغه کي د بس خپل خبره یې وکړله. د دغې رنګ پکوالو د شهباز شریف ځکه ورخطا شو او دی ترېنه روان شو چې لاړ شي، ځکه چې هغه ورته غوږ کې دا وویلې پاکستاني هیئت دغه چې بیا پس د میډیا کې دوی دغه که چې ډونالډ ټرمپ منګه تهدید کړی سو، نه تنها چې ایران تهدید په حمله کړی دی بلکې هیئت ته تهدید کړی دی چې که چیرته تاسو د لبنان جګړه ونه دروئ نو تاسو به د دې نه خپل ملک ته ژوندي نشئ تللی، یعنی په فضا کې تیاره درته وهم. د دې ښکاره معنا همدا ده. نو دې باندې هغوی لږ څه دغه وویل چې موږ حرکت کوو بیرته ایران خواته ځو، دې کې نه کینو دې کنفرانس کې. نو د دې حالت کې و چې شهباز شریف منډې تړې شروع کړلې، خپل محسن نقوي ته دې خبره وکړله، خپله عاصم منیر هم په منډه شو، عبدالرحمن ثاني هم دغه شو د قطر، هغه ته دا خبره دوی جی ډي وینس ته ورسوله. جی ډي وینس دا فتن کېناست آنلاین شو د ډونالډ ټرمپ سره چې ایران د مجلس ترکوهي او وایي چې که تر څو ډونالډ ټرمپ خپل خبره بیرته وانخلي او معذرت ونه غواړي نو دا موضوع نشي حلېدلی. خیر هغه خو معذرت ونه غوښته خو دومره خبره دوی وکړله چې یو سیاسي خبر ده کړې ده او دا به کوشش وکړو چې آینده کې دا خبره بیرته دوباره تکرار نشي او ډونالډ ټرمپ داسې کم ګواښ په وخت د مذاکراتو کې ونه کړي. خلاصه پس له 30 دقیقو 38 دقیقو منډه رامنډو نه دوی مو په دې وانېدلې چې هیئت په دې منصرف کړي چې بیرته ایران ته لاړ نشي او میز د مذاکرې ته راوګرځېږي. په میز مذاکرې ته راتګ د دوی په ګټه تمام شو، یعنی دغه
بې وخته خبر چې ډونالد ټرمپ وکړه او دا موقف ایران ونیوه، دا ایران په ګټه تمام شو. یعنی هر ځلې چې امریکایان یو اشتباه کوي ایران ته د هغه ګټه زیاتیږي. که فرض وکړئ دغه اشتباه ډونالد ټرمپ 10 ورځې بعد کړی وی، 15 ورځې بعد کړی وی او 15 ورځې دا کارونه مخکې تللی وی، نو بیا به ډېره ستونزه جوړه کړې وه. اما سر وخت کې په اول مجلس کې دا خطا ترېنه وشوه چې ګواښ یې وکړ او دی ورته وویل چې په ګواښ کې موږ در سره خبرې نه کوو، چې جنګ کوي راځه جنګ ته ځو. نو دا یو خواله وشو چې په دې آینده ورځو کې به ډونالد ټرمپ بیا دا ګواښ نور نه کوي او د ده مخه به په دې رقم ونیول شي او دوی کولی شي دا مسایل مخکې ویسي. کم مسایلو باندې چې پرون په ظرف د 2 ساعتو کې د مجلس خبرې شوي دي او هغه خپله د عباس عراقچي یا د شهباز شریف او همداسې د میډیا د لارې نه زموږ لاسته را رسېدلي دي، هغه دا دی چې د دغې 15 ورځو لپاره یو تګلاره جوړه شوې ده، یو روډمپ جوړ شو چې په دې 15 ورځو کې زموږ مجالس به څنګه وي، ناستې به هم څنګه وي، ترتیب د کار به زموږ څنګه وي، خبرې به څنګه کوو. بل دا دی چې د ډي کانفلیکشن سیل په نامه، یعنی د جنگ د مخنیوي یو کمیټه به جوړیږي چې هغه به د لبنان دپاره وي، په هغې کې به ایران همي، قطر به وي، پاکستان به وي او امریکا به وي، دا ټول ملکونه به پکې وي او دې کې به اسرائیل به نه وي. پخوا به ایران به نه و، اسرائیل به په دې مسله کې و. فرضاً همدغه کمیټه 2023 کې جوړه شوله، خو اسرائیلیان پکې وو. اوس فعلاً هغه یې دې نه ویستل شول او د دغې د اوربند لپاره د بریدونو نه کولو لپاره په مشترکه توګه به دا کمیټه کار کوي او په لبنان کې به د اوربندۍ او د جنگ مخنیوی به کوي او اسرائیل به دې ته واداروي چې بریدونه به بندوي او د هغه ځینه به ووځي. بل کار چې پرون وشو، یو کمیټه یا ورکینګ ګروپ چې دی ورته یو ګروپ، کاري ګروپ جوړ شو لپاره دی چې د ایران په مقابل کې هستوي تحریمات چې کوم یو دي د ده باندې به دی کار کوي او د اتومي پابندیګانې چې دي د دې ورکینګ ګروپ یا د دې همکاري یا د کاري ګروپ وظیفه وي. د تخنیکی مذاکراتو لپاره په آینده یو اونۍ کې به تخنیکی ګروپونه په خپل خبرو ته ادامه ورکوي. که فرضاً سر کې مشران وسی که نه وسی، چون هر شي ته یو کمیټه به تعینوي. لبنان دپاره یو کمیټه ده، د تحریماتو لپاره یو کمیټه ده، د ایران د پیسو د خوشي کولو لپاره به یو کمیټه همداسې کاري اداره به وي، همدارنګې د پټرولو د ازادولو لپاره به یو هر کمیټه به خپل کار کوي. یعنی دا ټکنیکل کمیټې چې دي، ټکنیکل خبرې چې دي، دا به ښکته لیول باندې به کېږي، غټ لیول به نور په دې کې دا نه کوي، دی به خپل کار کوي، تصمیم ته به رسېږي، مشرانو ته به برلیږي، هغې به بیا په هغې تصمیم باندې کوي چې دا ښکته لیول کې دغه تصامیم نیول شوي دي، هغې به بیا اپروف کوي. په دې کې د کشتیګانو د عبور مرور په تنګي هرمز کې کاملا آزاد دی. اوس ایران د خوا نه کوم بندیز نشته، د امریکې د خوا نه کوم بندیز نشته، کشتیګانې تلی راتلی شي او دواړو د خواو نه چې کوم تعهد و چې ایران 15 ورځو کې باید دا کار کړی وی او امریکا په یو میاشت کې کړی وی، دغه کار دوی په دې صرف د 40 ساعتو کې کړی دی چې هغې هم په شا تللي دي، دیم تنګی د هرمز خوش کړی دی او تنګي هرمز ته کشتیګانې تلی راتلی شي. بل کار چې شوی دی، د ایران ته د ورځې د 2 میلیونه بیرلو د پټرول اجازه ورکړل شوې ده چې دی به 2 میلیونه بیرله پټرول نړۍ ته عرضه کوي او د تنګي هرمز نه به دا وځي او نړۍ ته به راځي. دې لپاره چې دا نړیوال تحریمات له منځه لاړ شي او تر څو پورې چې شورای امنیت کینی یا اژانس بین المللي کینی چې اتومي مسایلو کې، د دې باره کې د امریکا د ټریجري سیکرټري سکاٹ بیسنټ چې دی د یو مکتوب جاری کړی دی چې دا د لایسنس معنا لري، دا مکتوب لایسنس ورکړی دی چې تولید دی، یعنی پیداوار دی پټرولو د ډیلیوري یعنی رسولي او د دې خرڅون په مارکیټ کې ایران ته د لایسنس ورکول شوی دی، اجازه ورکړل شوې ده. دا یو لوی پیشرفت دلته وشو. بل دا دی چې هغه پیسې چې د دې کنګال شوې وي د هغې هم اجازه ورکړل شوې، دا پیسې به
قطر ته راځي او قطر به د ایران ته ورکوي او ایران به د هغې نه استفاده شروع کړي او عملته هم قطر ویلي چې کوم 6 میلیارده د دوی سره وي د هغې د مصرف او لګښت ایران شروع کړی دی او دا پیسې ترلاسه کړي دي. یعنی عملا کار اوس شروع شوی دی او 8 ورځې نور مې دی مخکې دي، دوی به په نورو مسایلو باندې مو خبرې کوي، په آخر کې به ټول دا نتایج اخلي او د په آخر کې به د یو تړون ته قرارداد ته به دی لاره خلاصوي، ځکه دا خو اوس فعلا MOU ده، یعنی د تفاهم مسله ده، دلته اوس فعلا خبرې اترې روانې دي، فاینل شی نشته دی، خو دومره شو چې اوربند شوی دی، تنګی خوشې شو، د تبادله د پیسو وشوله، پټرول به جهان ته وځي، دا غټ کارونه دي چې وشوله او دا به اعتماد سازي کوي، اعتماد به جوړوي لپاره دی چې په آینده کې دوی هلته وشي کولی چې تړون وکړي. په همدې عبارت کې ویل کېږي چې دغه ناسته د دوی بیا چې بعضې وایي چې 90 دقیقې وه، بعضې وایي چې 100 دقیقې وه، خو په ده کې دوی خپل هغه نتیجې ته ورسېدل. بیا یې دوی په نتیجه کې دوی یو اعلامیه صادره کړله او هغه اعلامیه کې قطر او پاکستان دا ادعا وکړله چې ټول مسایل په ډېر خوش اسلوبۍ سره په ډېر ښه نیت سره پای ته ورسېدل او ایران خوشحاله او ایران لاسته راوړنې نسبت د امریکا نه دلته زیاتې وي. یعنی هغه مخکې دغه کې ایران لاسته راوړنې درلودلې، اوس دی په اول ناسته کې خپل هر څه دغه تثبیت کړ. په دې هکله باندې سید عباس عراقچي بیا خپل په ټویټ صفحه کې ولیکل چې د سویس په ناسته کې مختصرا هغې دا ویلي چې د قطر او د پاکستان د کوششونو په اساس باندې دغه منځګړیتوب چې دی وکړ دا یو ډېره بې سابقه او بې بدیله کوشش و چې دی خپل نتایج ورکړل. د لبنان کې د جنگ پایله دا وی د ایران باندې د تیلو او پټرول کیمیکل بندیزونو د صادراتو وارداتو بندیز دا د منځه لاړه، تحریمونه به له منځه لاړ شي، د کنګل شوي پیسې به ورکړ شي او یو لویه برنامه وسیله د ایران د بیرته د آبادولو او د احیا لپاره به د کېږي چې هغې لپاره به علیحده بله کمیټه جوړېږي او هغه 300 میلیارده ډالر چې ویل شوي دي هغه به د عربي ممالک کومک کوي، ایران به خپل دوباره آبادي شروع کوي. کوم شی چې اوس پاکستان میډیا کې داسې ګنګوسې روانې دي، بعض پرون پر تبصرې کولې چون پاکستان ډېره ښه غلامي په امریکا ته وکړه، بوټپاکي ښه کړې ده، ممکن چې د ایران دوی ته امتیازات ورکړي او امریکا د 300 میلیارده ډالره پاکستان ته ورکړي. که ایران ته ورکړي خو ته یو دلیل وجود لري، پاکستان ته ولې ورکړي؟ د پاکستانیانو سوی چې دا 300 میلیارده کېدای شي ایران ته ورنکړي، موږ ته یې راکړي. ایران ته خو په دې ورکړي چې ایران کې هلته پټرول دي، هلته د ایران کې LNG ده، ګیس ده، د دنیا دویم لوی ګیس مراکز په ایران کې دي، هیلیم دي، هلته د دې لوی فابریکې دي چې امریکایان هلته علاقه لري چې هلته لاړ شي. بل دا ده چې ایران 400 میلیارده جنگي غرامات غوښتلي وو، نو هغه غرامات د 300 میلیارده په شکل د کومک کې ورته ورکوي، پاکستان ته یې ولې ورکوي؟ او بل دا پاکستان چې دې حالت ته امریکا رسولی، نو داسې زرې بېرته ولې په خپو ودرئ چې ځان ته کار بیا خراب کړي؟ 300 میلیارده چې ورکړي خو د امریکا د ایران خو ټول د پاکستان خو ټول قرض خلاصېږي. نو دا خو امریکا دا هېڅکله نه غواړي، ځکه چې هغې پاکستان لپاره هم برنامه لري، یو ځلې د ایران نه بېغمه شي بیا کار ورته کوي. نو دارنګې باندې د پرون ناسته چې وه شروع یې ښه نه وه، شروع یې په ترخه دغې سره وشوله، د ناکامۍ علامت پکې راغلل او ډونالډ ټرمپ نه یو لویه اشتباه وشوله، خو هغه اشتباه باندې بېرته پوی کړلی شو او بېرته دوی په شا لاړل او ایران په نتیجه کې کافي خپل مثبت نتایج لاسته راوړي دي او دا دغه دوی په نفع دی. د امکانات شته دی، ځکه دا تفاهمنامه ده، تفاهم معنا همدا ده چې دا لا تړون نه دی، دا د خبرو مرحله ده، د ده د ماتېدلو مشکل دومره نه وي، دا په اسانه ماتېږي ځکه چې تړون نه دی. امریکایان خو تړون ماتوي، نو دا خو لا د خبرو اترو مرحله ده. د اسرائیل د خوا نه خطر ډېر زیات دی چې کېدای شي ترور وکړي، مشران ووژني، بعضې نور مسایل وکړي چې تر څو دا پروسه ناکامه کړي، ځکه دا پروسه د اسرائیل په ګټه نه ده، کاملا د هغې په ناکامۍ باندې ده. زما دویمه خبرې د نن برنامې د انګلستان د صدر اعظم د سټارمر د استعفا متعلق دی چې رسما څنګه چې پیشبیني ما کړې وه چې دا به استعفا ورکوي، راغی ودرېده، یعنې په ډېر دغې حالت کې و، حتی په آخر کې سترګونه یې اوښکې هم دا دغه شولې
او خپل د استعفا اعلان وکړ، ویل چې پادشاه ته تللی دی، هلته خپل درخواستي ورکړې ده. د انګلستان قانون همدا دی، کله چې صدر اعظم کیږي پادشاه ته ځي، پادشاه ورته اعتماد ورکوي او هغه راځي پارلمان نه بیا رایه اخلي، بیا صدر اعظم کیږي. او کله چې استعفا ورکوي نو د بیرته پادشاه ته ځي او هغې ته وایي چې زه دا دنده مخکې نشم وړلی، ته یو بل چاته هدایت وکړه چې هغه د صدر اعظمۍ لپاره رامخکې شي، زه ډډې ته کېږم. چون تر هغه مرحلې پورې چې بل صدر اعظم تعینېږي کم از کم 2 میاشتې، نهایتا 3 میاشتې نورې ضرورت دي. نو هغه 3 میاشتو پورې پادشاه بیرته هدایت کوي همدې صدر اعظم ته چې ته خپل کار ته ادامه ورکړه تر څو چې نوی صدر اعظم نه راغلی، ته عبوري صدر اعظم یې. یعنی د هندوستان او د پاکستان غوندې نه کوي چې عبوري صدر اعظم تعیین کړي. عبوري صدر اعظم اما پخوانی صدر اعظم چې هغه عبوري صدر اعظم کیږي. لکه همداس چارمیر به آینده تر سپتمبره پورې چې نوی صدر اعظم راځي دا به صدر اعظم وي. ځکه چې تر سپتمبره پورې دا دی چې خپله چون دا د ګوند کې د رهبرۍ نه لرې شوی دی، نوي انتخاباتو ته ضرورت نشته دی، خپله دننه ګوند کې انتخابات کیږي. نو دې کې به 2-3 کسه ودرېږي د انتخاباتو لپاره چې زه غواړم مشري د ګوند وکړمه. بیا ګوند کې رایګیري کیږي، بیا هغې کې کمپاین کیږي، په آخر کې بیا 2 تنه مقابله کوي، بیا هر یو چې وګټل هغه د ګوند رئیس کیږي او صدر اعظم کیږي، او پادشاه بیا هغې ته هدایت کوي چې اوس راځه خپل د ګوند رهبري وکړه او صدر اعظم د مملکت شه، ځکه پارلمان کې اکثریت د ستاسو دی. دلته یو بله لوبه شوې ده، تاسو دا معلومه ده سټارمیر په خپله یهودي الاصلو، خو بل صدر اعظم چې مد نظر دی 2 ډېر نوي شی پکې دي. یو دا دی چې هغه هم یهودی دی او ویل کېږي چې هغه د اسرائیل د دغې سره ډېر نږدې دی. بل دا دی چې دا د پارلمان غړی نه و، بیرونی کس دی راځي او صدر اعظم کیږي. دا تجربه اوره ده، ځکه چې په پارلمان کې ډېر با تجربه خلک شته، 20 کاله 30 کاله د پارلمان غړي پاتې شوي دي. اما ګورو چې ډېر یو کم عمره چې تجربه دغه نه ده، پارلمان تجربه هم نه لري، هغه را روان دی او هغې لپاره علیده دا کار وشو چې دی د مانچستر د لوی مانچستر ښاروالو او د ده لپاره د پارلمان یو غړي خپل سیټ خالي که، هغه راغی دغه بای الیکشن یې پکې وکړل. د بای الیکشن هغه موقتي یعنی دغه چې یو سیټ چې خالي شي او بل څوک پرې راځي الیکشن کوي، دې ته بای الیکشن وایي. نو د بای الیکشن په نتیجه کې دې سیټ وګټه او پرون د پارلمان ته راغی، هلته د ممبرشپ قسم اوچت که او خپل دغه امضا که. یعنی نن چې تاسو سره زه دا خبرې کوم، نن د ده رسما اوله ورځ د ممبرشپ د پارلمان د انګلستان ده او د ده نوم دی اندي برنهم. اندي برنهم چې دی دا د مانچستر ښاروالو او اوس انتخابات وګټل او نن په پارلمان کې اوله ورځ ده او ویل کېږي چې کم از کم د 200 اعضاو پشتیبانی لري، مګر بیا هم دا باید مقابلې ته لاړ شي، کېدای شي په مقابل کې بل څوک. او ډېر وخت داسې هم کېږي چې یو ډېر پاپولر ډېر معروف یو سیاستمدار راشي، اما کله انتخابات چې کېږي په دې پروسه کې داسې اشتباه کوي چې بیا هغه کاندیدېږي نه. نو دا خو اوس دی ډېر ته پر امید دی، ځکه چې د چیلنج ورکړی صدر اعظم ته او په همدې علت چې دی راغی انتخاب شو، صدر اعظم ویل چې ښه ده خو زه چیلنج کړی وم او ده ته علیده سیټ خالي کړلی شو، دا راغی نو دا ماته ستونزې جوړی، هغې خپل استعفا اعلان کړله. نو دلته اوس وګورو چې په دې کمپاین کې که دا اشتباه ونه کړي او ښه برنامه خپله وړاندې کړي او ګوند یې تایید کړي، خو صدر اعظم به شي. تایید خو کافي لري، مګر هم که چېرته ونه شي کېدای شي چې د مقابل کې بل څوک ولاړي هغه راشي. په نامه د شبانه محمود چې پاکستانی ده او وزیر د کورنۍ چارو وزیره ده او د صدر اعظم په مقابل کې دا ودرېدله او دا اوضاع چې جوړه شوې ده د وجې نه جوړه شوه او ټول ویلي چې ممکن دا په خپله صدر اعظمۍ ته ودرېږي. هغه هم اوس اندي برنهم تاییدوي چې وګورو چې آینده کې خپله ودرېږي که اندي برهم، او کېدای شي وایي چې د اندي برهم په کابینه کې هم بېرته ده د کورنۍ چارو وزیره اوسي. خو پالیسیګانې یې ښې نه دي د مهاجرینو په هکله، خپله مهاجره ده اما سخت د مهاجرینو خلاف قوانین لګیا دي جوړوي. نو دا خطرناکه ده لږ ذره. نو په دې رقم سره تر 9 د جولای پورې به نمونه او دا به ورکړ شي چې څوک کاندیدېږي.
د 9 د جولای نه پس پارلمان د انګلستان چې دی دا د ګرمیو د رخصتۍ باندې ځي، دی رخصتیږي پارلمان، نو ځکه خو کمپاین هم نه کیږي، پارلمان کار نه کوي، دی به بیرون کمپاین خپل شروع کی. بیرته سپتمبر کې پارلمان راځي خپل کار شروع کوي. په سپتمبر کې به انتخابات وشي، نوی صدر اعظم به راشي، اسټارمر به لاړ شي او نوی صدر اعظم به انتخاب شي. دا دغه لنډه پروسه د انګلستان د قوانینو او د انتخاباتو چې ما تاسو ته توضیح کړله، هیله ده چې دا تاسو ته مفید او د کومک وړ وګرځي. بل خبر دا دی چې مسعود پزشکیان پاکستان ته راځي. په ظاهر ویل کېږي چې دا د پاکستان نه د تشکرۍ لپاره را روان دی، خو په عین حال کې دا ویل کېږي چې کوم د پایپلاین مسله چې د پاکستان او د ایران ترمنځ ده او اوس د ایران د سر نه تحریمات نړیوال لري کېږي، ټول په حساب د تجارت ازادي ورته ورکول کېږي، نو دی کولی شي پایپلاین د پاکستان سره جوړ کړي. که چېرته پاکستان بیا هم په دې کې دغه ونه کړي، ځکه چې په هغې باندې ایران 14 میلیارډه ډالره د ایران پاکستان په مقابل کې دعوه کړې ده چې که دا پایپلاین نه جوړوي نو 14 میلیارډه ډالره به راکړي. اوس پاکستانیان وایي چې موږ خو ایران سره ډېر کومک وکړ، د ستونزې نه موږ ویسته او موږ به د ده قیمت حاصل کړو. یو خو قیمت دوی د امریکایانو نه اخلي، ځکه چې هلته دا خو د هغوی غلامان دي، دا ټول کار د امریکا په اشارې کوي، نو امریکایان هم ورته انعام ورکوي. او عین حال کې اوس دوی غواړي د ایران نه هم دا کوي. یو خو دا وایي چې دا 14 میلیارډه ډالره چې د ایران دعوه کړې ده، دا باید ایران د ده نه تیر شي، 14 میلیارډه ډالر نه باید ایران تیر شي. دا اوس دومره قیمته خرڅوي خپل دغه، خو زه فکر نه کوم که تیر هم شي او څه نه به ورته تیر شي، او هغه په هغه وخت به تیر شي که چېرته دا پایپلاین پاکستان وایي چې جوړوو، که جوړوي بیا د 14 میلیارډه به ایران نه غواړي. او بل دا دی چې پاکستان دا امید لري چې ایران ورته پټرول د ټولې نړۍ په نسبت او د مارکیټ په نسبت ډېر په ارزانه ورکړي، او د دې دا ستونزه او دوی غواړي چې دغه ارزانه قیمت چې اوس دی هلته کومک کړی دی او ایران حتما د دې یو مثبت ځواب ورکوي، نو دی یو طویل المده ده یو قرارداد په کم قیمت د ایران سره غواړي وکړي چې ډېر وخته پورې ارزانه پټرول دی لاسته راشي. ممکن چې دې کې کامیاب شي. نتانیاهو با وجود دی چې د ډونالد ټرمپ سره دا منلې وه چې په لبنان کې به برید نه کوي، او ویلي چې بریدونه مې بند کړي دي، خو خپل اردو ته یې دا اجازه ورکړې ده که په کوم وخت ضرورتي او تاسو په دې وهڅوئ چې تاسو دلته ضرورت د برید وکړئ، تاسو اجازه ده، تاسو برید کولی شئ، موږ د امریکا د قوانینو پابند نه یو. زمین کې دا اشاره یې ورکړې ده. په عین حال کې په پاکستان کې د بلوچ آزادي غوښتونکو یو په حساب زمونږ خور او زمونږ تاسو یو پیغله ده ډاکټر مهرنګ بلوچ چې دا پاکستان پوز بندي کړې ده او د تروریستي محکمې دغې لاندې چې نظامی محکمه ده د هغې د حکم لاندې دا د ابد قید حکم ورته ورکړ شو. او تاسو بدبختی ته وګورئ چې په کابل کې یا په فرزند د جمهوریت د دور ښځې یا په ایران کې کم ښځې ته کم خبره وشي، په ټوله دنیا کې د هغې باندې برنامې شروع کېږي، شیطان انټرنیشنل، ایران انټرنیشنل، دا ټول بیا د ښځو حقوق ورته راپیچي. د مهرنګ بلوچ په هکله نه چا برنامه وکړه، نه چا ورته اواز اوچت کړه، لپاره د څه چې دا د بلوچو اواز دی، لپاره له څه چې دا د پاکستان خلاف دی او پاکستان خلاف دلته خو دوی پیسې اخلي، نوکران دي، نو د ده لپاره د پاکستان خلاف برنامه نشي کولی. او دا مظلومه د خپل د ازادۍ لپاره، خپل د خویندو میندو د ازادۍ لپاره د دغه لوی قرباني شوله. انشاءالله د دې به الله ورته اجر ورکړي او دا به یو ورځ ازادیږي او په آزاد بلوچستان کې به دا خپل د بلوچ قوم مشري به کوي. په همدې امید سره د نن ورځې برنامه پای ته رسوم. هیله ده چې دا برنامه وګورئ، خوا کې دوستان سره شریکه کړئ. تر بل برنامې ستاسو حضور ته حاضرېږم. تاسو په لوی پروردګار د عالمینو سپارم. وما علینا الا البلاغ.